حالا نو زر کوئ نجونو ویدې شئ. حالا نو تاسو ته مې څه ویلې زر کوئ نه. هوښیار سلطانه سنان ته ولې مانه تښتې؟ زر کول عامل راته ووایه. ښه نو اورم یې. زه له تاسو نه. هو ته له مانه څه ولې ځواب نه راکوې؟ ځواب راکړه. له کوم څه نه شرمېږې؟ کومه خبره شوې چې زما پام نه دی شوی او داسې له مانه تښتې؟ هیڅ خبره هم نه ده شوې. نو د تښتې لامل دې څه دی؟ ووایه، که نه نو له دې ځایه نه ځم. زه ما تاسو سلطان صاحب زموږ شهزادګۍ بېهوشه شوې. څه؟ لورې ته ښه یې که نه؟ زه دې وارخطا کړم. په تا څه شوي دي لورې؟ هیڅ نه پوهېږم. دفتن په سترګو مې تیاره راغله. فکر کوم فشار مې ټیټ شوی دی. څو ورځې کېږي چې نه ډوډۍ خوري او نه مو اوبه څښي سلطانه. فکر کوم نیشي زغملی. زر کوئ حاکم راوغواړئ. زما سلطانه فکر کوم طبیب ته اړتیا نشته. داسې ښکاري چې صالحه سلطان د ډېرې ډوډۍ خوړلو نه ناروغه شوې ده. صالحې یوازې یو ځل درنه پوښتنه کوم، دا خواړه چا درته راوړي دي؟ ډېر ښه، پوه شوم. ته نه غواړې هوښیاره شې. مېرمن ګوهر، دا چې دا خواړه چا دلته راوړي دا ستا دنده ده چې هغه کس پیدا کړي. یوې خبرې ته پام کوه صالحې، نن دې په رښتیا زه ناهیلی کړم. اوس درته یوه خبره هم نه کوم. آشوب جانې، سبا سهار د صالحې ټولې جامې او توکې تیار کېږدئ، پوه شوئ؟ ځکه چې د سهار اذان نه وروسته ادرې نه ته ځي، باید مېرمن امینې خوا ته لاړه شي. وروسته له دې به دلته اوسي. زما سلطانه پلاره، زه هلته څه وکړم؟ سلطانه هیله کوم ودرېږه. هیله کوم سلطانه دا کار مه کوئ. هغه لا تر اوسه ډېره بړه ده. د دې موضوع په اړه نه غواړم یوه خبره مو واورم.